د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړې د نن ورځو مهمو خلاندو خبرونو ته امنیتي ځواکونو په پکتیکا کې د طالبانو د حقاني شبکې 15 کسیزه ډله نیولې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حقاني شبکې 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت له لوري په خبره شوې خبر پړنه کې راغلي دي چې دغه 15 کسیزې ډلې مشري د نقیب الله په نوم یو تن کوله. په عبدالحی مشهور او د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت یې درلود. په اعلامیه کې تور پورې شوی چې دغه ډلې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې درلودې او د هغوی په اشاره یې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ورانکاري عملونه کول. بلخوا د هلمند مرکز لښکرګاه په سره ګودر سیمه کې موټر بم چاودنه شوې. د هلمند مرکز لښکرګاه په سره ګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وواژه او 8 تنه نور ټپیان کړل. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه د ولسي پاڅونوالو پر پوسټه شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمېر 15 تنه ښوولی ویلي مرګ ژوبله پاڅونوالو ته اوښتې ده. تر اوسه چا د دې مسؤلیت نه دی منلی. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د ملکي مرګ ژوبلې د اوښتو څېړنه وغوښته. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقوقو د بنسټ ډبره ده. پاکستان د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشیپونو د ازموینو ځنډولې. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشیپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صدیق پر ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. لیدونکو دا د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې الله مو مل.